بیا هم سلام او ښه راغلاست. د انعکاس خپرونه دوام لري. د ژمنې سره سم په دې برخه کې ځانګړې موضوع باندې بحث لرو. وړاندې مو تاسو ته په خپرونه کې وویل چې نن د بیمې پر ګټو او هغه باندې طرز باندې خبرې کوو چې بیمه څه ته وایي، په افغانستان کې د بیمې تاریخچه څومره ده، اوس فعلا خلک د بیمې د ګټو سره او د بیمې د طریقو سره اشنا دي که نه دي. موږ نن په دې باندې خبرې کوو. دلته په ختیځ زون کې د افغان بیمې د برخې امیر ښاغلی عبدالصبور دانش صاحب موږ سره په خپرونه کې دی، دا راسره میلمه دی. د سره به بحث په همدې باندې کوو چې بیمه څه ګټې لري، څنګه تاسې بیمې ورکوئ یا خلک یا وسایل بیمه کوئ. که تاسې هم څه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، نو کولی شئ خپرونه کې شریک کړئ. دانش صاحب تاسو ته ځواب کړي. ما سره په خپرونه کې زما همکار شکیل احمد سعید صاحب هم یو ځای شو، ده ته هم هرکلی وایم او عبدالصبور دانش صاحب ته هم هرکلی وایم. سهار مو په خیر. سهار مو په خیر. مننه. سلامت سئ. خوشحاله اوسئ. مننه. ژوندي اوسئ. لکه درنو دوستانو څنګه چې نصرت صاحب وویل چې دغه بیمې یادونه وکړله چې په افغانستان کې که څه هم دغه چاره پخوانی ده نصرت صاحب، خو ولې هغه ډېر خلک یوازې نوم یې اورېدلی مګر پوهېږي پرې نه چې بیمه یعنې څه معنا، څه حتی د دفتر یې کمې چارې ترسره کوي. نو نن په دې باندې خبرې کوو چې دغه بیمه څنګه کیږي، څوک شخص بیمه کیږي، موټري بیمه کیږي، کوري بیمه کیږي، که دا ټول کیږي او که کیږي هغه طریقې څه ډول دي چې یو سړی که خپل ځان بیمه کوي یا خپل موټر بیمه کوي یا خپل کور. نو په همدې باندې موږ نن خبرې کوو او دانش صاحب راته ووایي چې بیمه یعنې څه معنا او هغه رولز او هغه طریقې څه ډول لیکي. څوک غواړي چې ځان کور او دا شیان بیمه کړي نو څنګه کیږي. اول په همدې خبرې وکړو چې دا بیمه یعنې څه شی، یعنې څه. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی صاحب صاحب تاسو ته، سعید صاحب ته، درنو همکاره تخنیکرانو ته او د تلویزیون لپاره د ټولو لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. سهار مو په خیر. مننه. خوشحاله اوسئ. په لومړي سر کې بیمه د خطراتو د مخنیوي د خاطره یو مالی تقویه ده. ښه. مطلب د دې دا دی که چیرې دغه د ادارې سره یا د بیمې ادارې سره یو څوک خپل جایداد، وسایط، مختلف نوع بیمې دي چې د یو عقد او قرارداد له طریقه سره په تفاهم رسېدلی اوسي، د زیان په مخامخېدو سره ورته جبران اخیستاري کوي. یو ورکوټی مثال به ورکړم چې دا ملګري م سره پوه شي څوک چې ګوري. یو شخص د خپل یو موټر کورولا لري. دا کورولا یې راوړل افغان ملي بیمې سره یا بل شرکت سره بیمه شو. د 3 کالو په مقابل کې بیمه کیږي. که چیرې په دغه 3 کالو کې دا یو ځل 2 ځلې ټکر وکړي نو د ټکر په مقابل کې دې ته جبران خساره ورکول کیږي. مطلب دا دی که د یو کورولا 3 کلنه حق البیمه 990 افغانۍ ده. په 3 کلونو کې ته افغان ملي بیمې شرکت اخلي. که چیرې په دغه 3 کلونو کې که دا یو ځل ټکر وکړي، که 2 ځلې وکړي، که 10 ځلې وکړي، د شرکت مسؤلیت ده چې دې ته جبران خساره وکړي. د هر ټکر په مقابل کې تر 15,000 افغانیو پورې ورته جبران خساره کیږي. خساره ورکول کیږي. خساره ورکول کیږي. خو دلته د بیمې په انواعو باندې په وروسته وغږېږو چې همدغه د جبران. تاسې په پیل کې یوه خبره همدغلته د بیمې د تعریف په اړه یو بله ضمني پوښتنه چې وضاحت پکار دی. تاسې ویل چې بیمه خپله د مالي تقویې په معنا ده. مالی تقویه خپل هغه چاته څوک چې ځان بیمه کوي یا خپل جنس یا اجناس بیمه کوي، کور دی، موټر دی، د هغو دپاره مالي تقویه ده که د بیمې شرکت دپاره مالي تقویه ده؟ د بیمې شرکت دپاره مالي تقویه او ترڅنګ چې دی کوم څوک چې جبران خسارې سره مخامخ کېږي هغې ته هم دوباره د مالي تقویه هم کېږي. دواړو برخو ته مالي تقویه ده. دواړو برخو ته. اوس فرضاً دانش صاحب زه غواړم خپل کور یا مخکې تاسو وویل موټر غواړم بیمه کړم، یعنې زه راځم اسناد راوړم، څه ډول بیمه کېږي؟ آیا تاسو ته د ماهانه څه کېږي؟ دغه موټر قیمت کېږي؟ دغه رولز دغه طریقې څه ډول ده؟ په همدې به ستا موټر دی، د موټرو ماډل کتل کېږي، د 92
تر 6 نوي پورې چې دی د هغې جدا قیمتونه دي کټګورایز شوي دي. تر څنګ چې دی همدغه که کورونه یې د هغې کورونو ساختمان کتل کېږي چې پاخه کورونه دي، خامه کورونه دي، چتونه چې دي ګاډر پوش دي، لنټر دی، چوکه دی، لرګي نه پوښ شوي دي. دا ټول موارد پکې ذکر کېږي. که چیرې پوخ کوري، لنټري او د برق سیستم دغه ټول موارد منظمې د هغې د ورلګېدنې حادثه ډېره کمه وي. او که چیرې کور خامه یي، لینونه د دیوال په سر یي، تر څنګ چې دی هغه جوین بکسونه غیر منظم وي او چتونه د لرګو نه وي، نو په دغه کې په دغه حساب د دې د ورلګېدنې حادثه امکانات پکې ډېر زیات دی چې معمولي ورلګېدنې سره دا شیونه ټول د منځه ځي. هغه جزئیاتو باندې به لږ وروسته هم بیا خبرې وکړو. اول راشو بیرته همدغې موضوع ته چې تاسو ویل چې دا مالیه تقویه ده، دغه بیمه لږ په افغانستان کې نوې ده، ځکه په دې باندې خبرې کوو لږ پوهاوي په خاطر باندې. لکه زما همکار هم وړاندې وي چې ډېری خلک یوازې نوم اوري د بیمې، خو وایي نه پوهېږي چې بیمه یعنې څه. که نه تاسو ته هم دا پته لګېدلې او تاسو هم کیدای شي په دې برخه باندې ډېر کار اوس کول چې خلک څنګه پوه کوي، قناعت څنګه ورکوي چې بیمه ستاسې په ګټه ده، ځانونه بیمه کوي. اوس بیمې ته څه اړتیا ده؟ کور ولې بیمه کړمه؟ مړه دا 20 کاله زه په دې کور کې اوسېدمه، څه اړتیا وه بیمې ته؟ یا دا موټر چې زما سره دی بیمې ته څه اړتیا ده؟ دوکان که لرمه څه اړتیا ده؟ مړه زه دونه نه مریض کېږم، ولې ځان بیمه کړمه؟ څنګه قناعت ورکولی شئ؟ څنګه خلک پوهولی شئ چې تاسو وایي چې دوی دپاره د مالي تقویه ده او په ګټه یې ده؟ کوم نقاط تاسې ورته ویلی شئ چې دوی قانع شي چې بیمه ښه ده، په ګټه یې ده؟ په ژوندی مثال به د هیواد ننګراریانو ته او ټول لیدونکو ته وړاندې کړم. څه موده مخکې بېسودو لاین کې یو ریکشاوان چې زیړه هندي ریکشا یې درلودله، موږ سره بیمه وه. دا ملامتو او تر څنګ مقابل لوري یو فورنر سره یې ځان واله. نو دلته دوه خبرې دي. موږ په افغانستان کې درېمګړي شخص بیمه چې ده، تھرډ پارټي انشورنس، دا جبري ده چې اوس په مجموع کې دلته تطبیقېږي. زه به په همدې تھرډ پارټي باندې وغږیم چې دا موضوع په همدې ده. بیا وروسته خیره لږ به وضاحت ورکړم چې جامع بیمه ده، موږ مختلف د بیمې انواع لرو. نو دا درېمګړي شخص بیمه نامه یې اخیستې وه موږ نه. نو د دې جبران د خساره بیا مقابل لوري ته کېږي. موټر زما دی، ما بیمه کړی، خپل زه رالم د خپل اسناد مې راوړل، خو زما موټر بیمه نه دی، زما د ډریورۍ مسؤلیت بیمه ده. یعنې موږ اوس په افغانستان کې د درېمګړي شخص بیمه چې وایو، دا د درېمګړ دا د یو اورېدونکی به راواخلو، همدغې باندې تاسو بیا خبرې وکړئ، ډېره مهمه مسله ده. بلکل. السلام علیکم، سهار په خیر. السلام علیکم نصرت صاحب، تاسو ته شکیل صاحب، تاسو ته تاسو د خدمت ته خوشحاله اوسئ. مهرباني پوښتنه نظر کې لرئ، مهرباني شریکې کړئ. زما پوښتنه دا ده چې مازدیګر 5 بجې د افغانستان او زیمبابوې لوبه خپرول شله T20. او انشاءالله تلویزیون تعقیب کوئ، راډیو تلویزیون دواړو نه به خپرې شي دا لوبې، تاسې به یې وګورئ. مننه. موضوع په تړاو مونږ به خیر پوښتنه کوي، خوشحاله اوسئ. مهرباني دانش صاحب، تاسې موضوع تشریح کوله. د درېمګړ شخص بیمې موضوع، اصلي موضوع د ډریورۍ د مسؤلیت بیمه ده. مطلب زما موټر دی، خپل اسنادونه مې راوړل چې زه ډېر موټر مالک یم، زه غواړم چې خپل د مسؤلیت ډریورۍ مسؤلیت بیمه کړم. نو زه بیمه نامه مې واخیسته، که چیرې خدای نخواسته چې ټکر سره مخامخ کېږم، نو په دغسې حالاتو چې زه ملامت اوسم، مقابل لوري ته مې تاوان اړولی تر 50,000 افغانیو پورې افغان ملي بیمې شرکت دا تاوان زما په ځای هغه ورکوي. هماغه د ریکشې ډریور به د تاوان ورکوي؟ نه، د ریکشې یو مسله بله ده. دلته اوس مقابل لوري ته تاوان نه وړي. یو خپله فرضاً زه بیمه مې زما هغه ډریورۍ اسناد، ما ته هم تاوان واوښته، مقابل لوري ته تاوان، دواړه خواو ته دغه بیا څنګه کېږي؟ ما هم دې ته ښودله چې دا دوه خبرې دي. موږ د وسایطو په برخه کې دوه نوع بیمې لرو، چې یو جامع بیمه ده او دویم چې دی د درېمګړي شخص بیمه ده. د جامع بیمې مفهوم دا دی چې د ټکر په مقابل کې دواړو جانبینو ته، ما ته او تا ته، دواړو ته تاوان ورکوي د افغان ملي بیمې شرکت، او هغه اختیاري ده.
که څوک یې کوي بالکل. ښه تر ښه او که نه خپل شرایط لري او خپل بالکل کټګوري د هغې شرایط لوړ دي او ډېر خلک تر څنګ دې موضوع ته نه حاضرېږي. ستاسې هدف دلته دا و مثلا درېمګړي شخص بیمه دلته د مسؤلیت بیمه ده. بالکل دا ډریور دی بې احتیاطي وکړه د دې بې احتیاطۍ له امله خپله ریکشم ټکر کړه او هغه بل موټر هغه پرونر تاسو وی چې هغه یې زیانمن کړ. تاسې اوس د پرونر زیان پرې کوئ او د بې احتیاطۍ نتیجه هم دا شوه چې بس بې احتیاطي وکړه او ریکشه دې خپله جوړه بالکل صحیح ده. نو یو اورېدونکی بل را سره په کرښه دی دا به موږ غږوو پوښتنه به وورو. السلام علیکم سهار په خیر. سلام علیکم وروره فریدون لیوال خبرې کوم د ننګرهار ولایت. لیوال صاحب ښه راغلاست. مهرباني پوښتنه نظر که لرئ شریکې کړئ مهرباني. د ورور نه مې دا پوښتنه تر اوسه پورې په ننګرهار ښار کې دی د بیمې دپاره کوم څه کړي دي چې یا کوم موټر ټکر کړی کوم عملي مثال دوی لري زیاتره اوس که رشکې دي موټرې دي ټول بیمې دي صحیح دی. اوس که دوه رشکې مثلا ټکر وکړي صحیح دی یا صحیح ده. تاسې مثال خبره وکړه وړاندې خو د اوس یو مثال باندې خبره وکړه چې رکشه د پرونر سره ټکر شوې وه او هغه د پرونر تاوان یې پرې کړی دی پیسې ورکړي نور مثالونه هم کیدای شي ډېر ولري. زما پوښتنه په دې ډول ده پوښتنه مې په دې ډول ده چې دوه بیمې والا چې دواړه بیمه شوي اوسي او دواړه ټکر وکړي د هغې زیان بیا څوک ورکوي لکه مقابل لور هم بیمه دی او دا هم بیمه دی دواړو د ډریورۍ مسؤلیت دی که نه دواړه د دوی تاوان بیا څوک ورکوي. سمه ده سمه ده. د حمید صاحب دا هم درته ځواب کړي تاسې داسې پیچلې پوښتنې کوئ نو ډېر ښه ښایسته پوښتنه ده. صحیح ده صحیح ده مهرباني. د ورور نه نړۍ مننه ډېر ښه پوښتنه یې وکړه. دلته په افغانستان کې دا بیمه د ترافیکو 250 350 او 450 قانون په حساب درېمګړی شخص بیمه جبري ده. که چیرې دغسې مواردو کې چې دواړو جانبین د درېمګړي شخص بیمه ولري موږ دواړو جانبینو ته تاوان ورکوو. خبره واضح ده. بالکل او تر څنګ په دغه حادثه کې که چیرې افراد او اشخاص هم زخمی کیږي تر 15,000 افغانیو پورې تداوي هم مونږ کوو. هلته درېمګړي شخص کې یو خبره د شخص د مسؤلیت وه که نه د بیمې په هغه سیستم کې بالکل او لکه دلته دواړه ډریوران د رکشو چې دي درېمګړي بیمه لري د مسؤلیت بیمه لري ستاسو په خبره او دې کې خامخا یو ملامته نه دی. بالکل دې کې بیا مت او ملامت خبره نشته د وخت کې نه دې کې بیا خبره نشته. دواړه لوري بس مونږ سره په عین حالت کې دي نو د دې دواړو او هغه صورت کې چې یو بیمه دی یو نه دی هلته بیا د مت او ملامت خبره ده. هلته د ملامت او نه ملامت موضوع ده. په هغه وخت کې مونږ یو څه شرایط لرو چې ترافیکو ته هم باید مراجعه وکړي خو هغه شرایط مونږ ډېر آسان کړی دی. ترافیکو یو سیستم مثلا یو بله پوښتنه دلته پیدا کېږي چې د پرونر موټر یادونه تاسو وکړه چې تاسې د بیمې رکشې سره ټکر کړی و د ډریور سره البته ډریور بیمه و اصلا که نه تاسو سره بالکل او اوس که ملامته چیرته دا بل موټر وی د پرونر او ستاسې د بیمه شوي ډریور چې رکشوان و ده سره ټکر کړی و رکشې زیانمنه کړې وه بیا به څنګه کې د لاپرونر والا به هم تاوان ورکولو ترافیکو د اصول له مخکې هغې سره ستاسو کار بیا نشته شته دی. زه به درته په همدې اړه یو لنډ معلومات درکړم. یو څه موده مخکې همدغه یوه حادثه وشوه د جمعې ورځ و مونږ خو څلېرویشت ساعته بس خدمت کې یو د دې خاطره چې وسایط چې په سړک ګرځي د دې مسؤلیت چې مونږ سره بیمه دی د هغې مسؤلیت مونږ ته راجع دی. نو لومړی به د فرونر مثال خلاص کړم چې د ملګرو ته لږ ذهن یې راشي. کله چې مونږ لاړو ساحه مو هغه که د بېنګاه ساحه کې ټکر یې کړی خو هغه بررسي او تحقیق زموږ سروې مامورین هلته ولاړو ساحه یې وکته رکشوان ملامت و بس فرونر والا ته مو ویله چې دې نه خو زخمي خو څوک نشته پکې نه نو د هغه مو مستري ته راوستو غالبا 14,250 افغانۍ په دې مصرف راغی او دغه رکشوان مونږ سره د درېیمه ورځ و چې بیمه نامه یې اخیستې وه کم وخت یعنې درې ورځې شوې وه نو مونږ د هغې په ځای تاوان ورکړو هغه د جبران خساره مو چې د معاون صاحب د ولایت په لاس مو ورته جبران وکړو یو سیستم ورته برابر کړه چې خلک هم پوه شي چې رښتیا دولت که پیسې چا نه اخلي په دغه مورد کې دوی ورته په حقیقي توګه جبران خسارې هم کوي. یو څه موده مخکې تلیفون راغی چې زموږ رکشه خو د بیسودو پله خوا کې ټکر شوی او ملامت هم مونږ یو او مو کلا سره مې ټکر کړی ما ستونزه نشته ده ویل مونږ ویل محل د حادثه کې یاستئ که بل چېرته وایي نه مونږ د کامیا ډۍ کې دلته یو سری ده د مستریانو ته راغلي وو ویل ستونزه نشته بیا هم مامورین مو ولېږل هلته د هغې سروې چې وکړه
رکشاوان ملامت نو کورلا والا ملامت کورلا والا لک جدیت ورسره ښودلی او رکشاوانان خو اکثرا ډېر غریب خلک دي غریب کار هم دی او لک سترګې پیسرې کړې وې چې نه ملامت دی رکشاوان مخې ته کس راغلی و هغه بیچاره چې سړی بچ کړی دی یا نه ودرېدلی هغه بې احتیاط تر شا یې کورلا والا راغلی رکشا یې والی نو هغې ته رکشاوان ته وایي چې ته څه حق لرې چې زما مخې ته ودرېدې لږ سړی زورور و بس رکشاوان باندې لږ ګزار هم کړی نو تاوان هغه رکشاوان په آخر کې زه زه به درته رکشا موټر جوړ کړم نو زموږ مامورین چې ولاړ هلته ساحه چې بررسي که موټر اوچت دورای نه معلومیږي استلام یې وکړو بس استلام کې چې دی بس هغه ملامت راتله نو هغه ویل چې نه موږ ما ته به تاوان ورکوي ویل ښه ده سمه ده تاوان به درکوي درته زه به درته یو استلام ولیکم ته به دا استلام ځواب کړي ترافیکو ته به لاړ شي که چیرې چې رکشاوان یې ملامت کړه د دې تاوان په ما دی ته دا غریب نیولی دی په زوره ته یې پیسې اخلي همدغه موضوع چې د استلام موضوع شو مونږ د سره همکاري وکړو بس سړی ویل چې زه به خپل جوړ کړم یو ګټه خو د بیمې والا دا هم وکړه چې هغه ملامت هغه و دی ملامت کړی و تاسې ورسره کومک وکړه دا زموږ مسؤلیت ده قانون په رڼا کې اوس په دغسې حالتونو کې که فرضاً تاسو سره د رکشې والا در سره بیمه وي دا بل موټر بیمه نه وي مګر موټر والا ملامت وي که کله تاسو دا پیسې بیا اخلئ بیا دا تاسو ته جمع کېږي که دا ډایرکټ تاسې د رکشې والا ته ورکوئ نه نه رکشې والا ته ورکوي همدغه موضوع درته زه اوس یوازې موضوع کې تاسې دخالت کوئ موضوع کې دخالت کوو چې صرف حقدار ته وسپارل شي او تر څنګ د دې همدا به دانش صاحب تاسې تشریح کې ډېر مهم مسایل دي صافیه صاحب موږ سره په کرښه دی د دوی پوښتنه هم کیدای شي همدې تړاو باندې اوسي مهرباني صافیه صاحب السلام علیکم علیکم سلام سار بخیر مهرباني پوښتنه مو وکړئ محترم تاسو ته او تاسو قدرمن مېلمه ته سلام وړاندې کوم علیکم السلام دا ډېره ښه موضوع ده چې تاسو وړاندې کړې ده په ننګرهار کې ډېر کم خلک په دغه موضوع باندې خبر دي صحیح دغه نه دي خو زه د مېلمه نه دغه پوښتنه کوم دی خو د نقلیه وسایلو د موټر په باره کې دا بیمې وایي زه غواړم چې خپل اولاد بیمه کړم عام د صحي لحاظه عام د تعلیمي لحاظه آیا د دې شرط څنګه دی مخکې د دې کوم شرط شاید لري او د هغې نه پس غواړم چې تعلیمي لحاظ هم او صحي لحاظ هم دا بیمه کړم صحیح صافیه صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل شوله او دانش صاحب سره به شریکه کړو بلکل تاسو ته به ځواب درکړي مننه سید صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړئ چې همدغه پوښتنه مو ویل کوم مثال تاسو سره هغه څوک موټروان یا رکشاوان چې هغه تاسو سره بیمه وي بل موټر سره چې هغه بیمه نه وي هغه سره ټکر وکړي هغه چې بیمه نه دی هغه موټر ملامت دی نو کله چې تاسو بیا هغه اصولا پیسې ته اخلي هغه به تاسو ځان سره جمع کوئ که همدغه تاسو سره څوک بیمه دی هغه ته سپارئ ډېر ښه پوښتنه ده په هماغه ورځ دغه موضوع چې هغه شو واقعه پیدا شو نو دا سړی وویل چې مونږ به خپله جوړ کړو رکشاوان به خپل گاډی جوړ کړي مونږ دا کار نه کېږي ملامت ته به خپل گاډی هم جوړی او د دې رکشاوان شخص د دې رکشا به هم جوړی وروسته یعنې دا تاوان ټول په رکشاوان منل شوی و نو زموږ د ورتګ سره هلته موږ تحقیق وکړو د رکشاوان چې ملامت نه و د هغې مو ملاتړ وکړو نو دا رکشاوان تاوان یې ورکړو بس د خپل شخص خپل ملامتیا یې هم د رکشا ټکر شوې ده هغه رکشا چې تاسو سره بیمه وه هغه ټکر کړی دی زیانمنه شوه ولې ملامت نه و تاوان یې کرولا والا ورکړه تاسې ومنه قانون په رڼا کې ده ته خو د رکشاوان ته خو بیا اضافه تاسې د خپل شرکت نه نور څه نه ورکړه نه بس خبره د رکشې د جوړولو شوه رکشا جوړه شوه بالکل نور خبره خلاص شوه صحیح ده د صافي صاحب پوښتنه که ځواب کوي وایي چې زه غواړم خپل اولادونه هم د صحي پلوه هم د تعلیمي پلوه بیمه کړم طرز طریقه او سیستم څنګه دی موږ د صحت بیمه لرو یو ډول یې ده هغه په افغانستان کې ډېر نه تطبیقېږي د خطره د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر کم دی خو که چیرې دغه موضوع بیمه نامې نه خلک استفاده وکړي نو ډېر ګټه به ترلاسه کړي د کال $460 ده نو د یو شخص صحیح د په همدغه 12 میاشتو په موده کې که چیرې خدای نه دا د صحي بیمه ده که چیرې خدای نخواسته د کال په دوران کې د داسې مریضیا پیدا کېږي چې خارج د هیواد نه
هندوستان شو، پاکستان شو، ترکیه شو، صحیح. بل هیواد ته چې کوم ځای کې دې تداوي کېږي تر $10,000 پورې چې دې باندې تاوان راځي، مصارف راځي، هغه مصارف افغان ملي دا د کال بیمه ده که نه؟ دا د کال بیمه ده. نو ګټه یې ډېره زیاته ده. او دلته دننه په افغانستان کې د دې تداوي په ټول کال کې مفته ده. دا بالکل وړیا ده، بالکل وړیا ډېر ده. ناچیزه تداوی نه نیولې تر سترې تداوی، تر ستر عملیاتونو پورې که په سر یې درد شي مکورې ورته ورکړي. بس هر شی. صحیح. دلته او په افغانستان کې موږ معتبرو روغتونونو سره قراردادونه هم لرو. په ننګرهار کې اوس روخان دی، په کابل کې فرانسویان دي، کیر روغتون ده، نور ده، ترڅنګ چې افغان جرمن دی، همدغسې یو څه په هر ولایت کې چې په کوم روغتونونه معتبر روغتونونه دي موږ قراردادونه دوی باندې تاسو قیودات نه لرئ چې دا د صحي بیمه چې ستاسې له خوا نه مشخص ډاکټر یا کلینیک یا مرکز روغتي مرکز ته ورځي، داسې کوم هغه شرط خو نه لرئ چې کوم ځای چې موږ درته ښودلی همالته به ځئ نه، دا شرط دی. کوم روغتونونه سره چې موږ قراردادونه کړي باید همالته ولاړ شي، او موږ هغه روغتونونو سره قرارداد کړی چې هغه معتبر روغتونونه د خلکو اعتماد هم دلته په ننګرهار کې هم دا شته دی، جلال آباد کې لرئ؟ جلال آباد کې زموږ قرارداد روخان روغتون سره. ښه صحیح ده. نو دا موضوع د نصرت صاحب خوښه شوه، کیدای شي یا صحي بیمه واخلي، که صحي بیمه نه وي خو د موټر بیمه خو خامخا اخلي. خو فرضاً اوس همدغه د موټر بیمه ده، که دی اوس موټر بیمه کوي دغه رولز یې څه ډول دي، او دا باید تا ته ماهانه پیسې درکړي که کال کې درکړي، که بیا چېرته احیانا دته صدمه خدای مه کړه د موټر ته صدمه رسېږي بیا دته ټولې پیسې ورکوئ، یعنی هلته هم پکې یو حد پکې ټاکلی دی که نه؟ دغه څنګه کېږي؟ صاحبزاده صاحب چې کله موټر واخیسته، موټر یې اخیستی دی، کله چې د اسنادونه نوی کول ترافیک ته ځئ. صحیح ده. د ترافیک په فورمه کې یو فارمیټ شته دی، هلته چې دی بیمه لیکل شوی دی. بالکل. نو بیمه د درېمګړي شخص مسؤلیت دا جبري ده، دا خپله ترافیک مونږ ته لیږي، زموږ شعبه مصروفیت کې ده، کاري اجرایوي کارونه. درېمګړي شخص بیمه څومره ده؟ د کال حساب کې 3 کالو ده؟ د 3 کالو د خطر، اسنادونه هم 3 کالو د خطر نوی کېږي، او مونږ هم بیمه حق البیمه ته 3 کالونو. د کورولا موټر چې وي 990 افغانۍ ده د 3 کالو د خطره، د 990 افغانۍ د 3 کالو، د 3 کالو تقریبا 1000 افغانۍ، د 900 او تقریبا 10 کم 1000 افغانۍ، لکه 1000 افغانۍ، 10 کم 1000 افغانۍ. دا د 3 کالو د 3 کالو د خطره. او په همدغه 3 کالو په موده کې که تا یو ځل ټکر وکړه، 10 ځله دې وکړه، 100 ځله دې وکړه، دا بس ته بیمه دا د هر ټکر په مقابل کې درته تر 15,000 افغانۍ پورې موږ جبران کوو. تر 15,000 افغانۍ پورې. دې نه که لوړې راځي بیا؟ چې دې نه لوړې راځي هغه پتا ده، هغه په خپله شخص باندې ده. ښه صحیح. یو اورېدونکی په کرښه دی، دانش صاحب سید صاحب دا وغږوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني که پوښتنه در سره وي د بیمې اړوند مهرباني وکړئ. روزانه تاسو ته د میلمنو ته ټولو ته سلام وایم، او بیا د بیمې په باره کې دغه پوښتنه لرم چې دلته خو په افغانستان کې چې ټکر وشي، ترافیک راشي، ګاډي بوځي، بیا هغه ترافیک ته نه خپلې پیسې اخلي، دغه پیسو یا د دې ترافیکو مخنیوی هم بیا نیسي که دو سره یې څنګه چل کېږي، او د کال په بیمې باندې څومره خرچه راځي؟ 4 نوي ماډل الټو ده. صحیح. مننه، خوشحاله اوسئ. وړاندې تاسې لږ خبرې په دې برخه کې وکړې، هغه څوک چې ملامته دی ستاسې د بیمه کس په وړاندې چې بیمه شوی دی هغه سره ټکر کړی، خو ملامته بل شخص دی چې تاسو سره بیمه نه دی، تاسو هغه نه موږ جبران خساره موږ اخلو، بیرته یې د موږ سره څوک بیمه دی دې ته ورکوو چې خپل موټر پرې جوړ کړي. بالکل. وایي دې کې بیا خو ترافیک هم مداخله کوي، ترافیک هم ترې پیسې اخلي، هغه پیسې وایي چېرته ځي؟ هغه د قانون جریمه ده. د قانون د ترافیک چې اصول دي هغه ترافیکي اصول خپله به ترافیک لري. نو که چېرته همغه موټر نه بخښنه غواړم دا به ورسره ضمیمه کوم، که چېرته همغه موټر چې تاسو بیمه کړی او ملامت دی ترافیکي جریمه هم پرې راغله، هغه هم بیا تاسو ورکوئ؟ ټول د هغې ټول جنجال مسؤلیت زموږ په غاړه ده. یعنې دغه شخص دا نور خپل آزاد کاروبار کې خپل موټر به خپله جوړوي، خپل کار به کوي، د دې ترافیکي ستونزې ترڅنګ مالي ستونزې ټول زموږ په غاړه ده. ښه صحیح. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. یو هغه به دا وکړو چې د هغه تاسو وي چې موټر دی، کور دی، خپله شخص دی، شخص خبر خو واضح و صحي تعلیمي لحاظ باندې بیمه څومره ده؟ زه په لنډه توګه سردار صاحب دا د
بیمې ډولونو په اړه به لږ رڼا واچوو. هغه د یو څو ډوله اورېدونکي بیمې پوښتنه لرو. وه خپل اولاد د تعلیمي لحاظ باندې بیمه کوم. هغه به هم در صحیح، مهرباني. تشریح کوم. په افغانستان کې په لومړي ځل په 1943 کال کې د افغان ملي بیمې شرکت تاسیس شو چې دا هغه وخت سهامي شرکت و، یو خارجي شرکت راغی، بس د وخت دولت سره تفاهم وکړ دا شرکت یې منځ ته راوړل. په 1954 کال کې د بیمې د قانون د نوې تجدید سره دا شرکت کاملا دولتي شو. وزارت مالیې پورې مربوط دی او رهبري هم د وزارت مالیې پورې دی چې د خلکو ذهنونه داسې هغه چې دا کاملا دولتي شرکت دی چې د دې پشتیبانه دولت دی. او ترڅنګ دا 54 کاله د دې کاري سابقه ده په افغانستان کې او د افغانستان په 30 ولایتونو کې فعال دفترونه لري او 10 ډوله بیموي خدمات وړاندې کوي هیوادوالو ته چې یو د ولګېدنې بیمه ده، د درېمګړي شخص بیمه ده، د موټرو د سفر بیمه ده، د کارمندانو بیمه ده، د حوادثو بیمه ده، د متعلمینو بیمه ده، د صحت بیمه ده، جامع بیمه ده اختیاري، او د درېمګړي شخص د پروژو مسؤلیت دی، او مال تجاره بیمه ده او فضایي بیمه ده چې په دغه برخو کې موږ فعالیت او خدمات وړاندې کوو. همدا اوس هم د هغه د موټرو په حساب باندې د وخت به هم کم وي. اورېدونکي پوښتنه وه چې وایي الټو موټر لرم، موټر ټول په یو هغه کې راځي که نه فرق لري؟ رکشا نه به شروع کوم چې پورته به لاړ شو چې ټول سره پوه شي. د زیړ رکشا اشترینګي رکشاګانو د دوی حق البیمه 1050 روپۍ ده 3 کلونو د خاطره. په یو ور به داخلي او 3 کلونه دا چې کله اسنادونه ترافیکو ته وړي نوی کوي خپل اسنادونه، بیمه هم چې د بیمې پالیسي یا کتابچه اخلي، مصروفیت ته راځي، مصروفیت یې راجع کوي د بیمې ته، بیمه نه هم همدغسې ټول ته مراحل کارونه کېږي. الټو 1000 هغه 1100 افغانۍ دی. دا څومره چې ګاډي ورکوټوي په ښار کې چې فعالیت کوي د هغې د حادثو چانس ډېر زیات وي. دې د خاطره د بیمې هغه یې لږ لوړ دی. نو شخصي او ټکسي موټرو کې هم فرق شته؟ نه، کورولا 990 افغانۍ هغه ستونزه نشته ده. کورولا 990 افغانۍ دی تر 90 ماډل پورې. دې نه چې پورته ځي هغه همدغسې فورونر په ماډلو ده د 2600 نه نیوله تر 4800 افغانیو پورې. څومره چې ماډل یې لوړېږي هماغومره د بیمې بیمه څومره ده؟ د 2600 نیولی افغانیو نه تر 4600 افغانیو پورې. اوس 2014 فورونر یې وتلی. همدغسې لنډ کروزر دي، زرې موټرې دي، د دې ټولو حق البیمه مختلف کټګورایز او مختلف قیمتونه. هغه د یو متعلم د کال بیمه څومره ده؟ میاشتنۍ 150 افغانۍ چې د 1 کلن نه تر 10 کلنه پورې. د میاشتې 150 افغانۍ. او په دغه میاشتې په دوران کې تعلیمي بیمه څنګه وي؟ څنګه تعلیمي دوی که چیرې اوس خو دلته عام نه دی، نورو دولتونو کې ټول مکاتب چې کله شاګرد راځي نو هماغه مکتب د دې د بیمې پیسې ته په فیس کې اخلي او خپل ټول مکتب بیمه کوي. ټول شاګردان چې د شاګرد مکتب کې مریضیږي باز همدې مکتب نه انتقالي شفاخانې ته د هغې ټول علاج کوي. یو خو صحي بیمه بېله وه که نه؟ هغه جدا دی. دا په مجموع کې د تعلیمي یو متعلم بیمه دی. دا د متعلمینو بیمه او د صحت بیمه هغه جدا دی. صحت بیمه هغه یوازې صحت دی. یوازې صحت د هغې کې ټول نه راځي یا هغې کې ټول نو صحت راځي. بالکل مرستیاګانې صحیح ده. دې کې صرف د متعلمینو هغه داخلي مرستیا او مشخص مرستیاګانې تعلیم په دوران کې. بالکل تعلیم په دوران کې صحیح ده. د دې هغه چوکاټ معلوم دی چې 2 بجې نه تر 12 پورې مکتب دی. په دغه موقع کې که مریض شو موږ دا د تعلیمي بیمې په هغه کې راځي، دا به تداوي کوئ. لکه شخصي مکتب دولتي مکتب بیمه ده؟ ستونزه نشته ده. مکاتبو که دولتي مکتب وي او که شخصي مکتب متعلمین هغوی دي په مجموع کې په نور ممالکو کې په مجموع کې لکه تعلیمي بیمه کې چې فیس هم تاسو ورکوئ؟ کتابونه کتابچه؟ نه نه نور کارونه د دوی خپل دي، صرف د دوی د صحت ضمانت مونږ کوو. که چیرې په دغه د مکتب په دوران کې د 8 بجو نه تر 12 بجو پورې دوی ته کوم مرستیا پیښیږي
د هغې د تداوۍ مسؤلیت زموږ میاشتې 150 افغانۍ. میاشتې 150 افغانۍ. دا په عمر کې چې عمر یې څومره اضافه کېږي د هغې مرستیا ډېره زیاته مننه سعید صاحب. دا خو ډېره پراخه موضوع ده، واقعا ډېره جالب هم ده، خو وخت راسره بیخي کم دی. انشاءالله چې بل ځل به موږ یو ځانګړی پروګرام په دې باندې جوړ کړو. تاسې موږ سره یې اورېدونکو پوښتنې هم ډېرې دي، خو د خپرونه کې وخت راسره نشته. ستاسو ټولو نه ډېره مننه چې راسره وئ. خپرونه مو واورېده. عبدالصبور دانش صاحب نه مننه چې دا په ختیځون کې د افغان ملي بیمې امیر دی، راغی ستاسو پوښتنو ته ځواب وویل. خپرونه به پای ته ورسوو. بالکل خپرونه به پای ته ورسوو. لکه مخکې نصرت صاحب ویل چې رښتیا هم موضوع ډېره زیاته مهمه ده او د زیاتو خلکو پرې لا پوره سر نه دی خلاص، ځکه 54 کاله تېرېږي مګر ننګرهار کې خلک د دې سره بیخي یوازې نوم سره اشنا دي مګر هغه رولز طریقې د شانو منله نه پوهېږي. نو تفصیلي به بیا په دې باندې خبرې کوو تر څو ټول خلک ځانونه او موټر او وسایل دا سره بیمه کړي چې ځکه ډېره زیاته ګټه او فایده پکې ده. نو خپرونه به همدلته پای ته ورسو. زموږ همکار راغلی، تاسو ته به خبرونه وړاندې کړي. تاسې خبرونه وڅارئ. تر بیا د خدای په امان، ښې شوي.